چې موږ د احمد شاه ابدالي بچي یو، موږ د ملا عمر بچي یو، موږ د اختر محمد منصور بچي یو، موږ د شیخ هیبت الله بچي یو. زموږ سربازان هم ټول د ټرمپ بچي دي، زموږ سربازان هم ټول د اوباما او د کلینټن بچیان دي، زموږ سربازان هم ټول د راجپای واجپای زمون دي، د چارپای زمون دي. موږ په دې خپلو مشرانو افتخار کوو سره. معاشخوري رسنۍ همدا تبلیغات کوي چې 450 ته د زخمیانو شمیر ورسېدو. که د زخمیانو دا شمیر حقیقي او واقعي وای نو اوس به د تلویزیونونو په پرده بل شی نه و، همدا د زخمیانو انځورونه به وای، لکه څنګه چې دوی په تیر کې هم داسې کړي دي. د زخمیانو انځورونه به وای او د زخمیانو ویډیوګانې به وای. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دا کوم ځای کې چې کوم کورونه چې نړېدلي دي، د کورونو ته زیان رسېدلی دی، مسؤلیت د مجاهدینو نه ده، مسؤلیت د همدې د CIA ملیشو دی. د CIA ملیشې ولې د ملکي خلکو، د عامو خلکو د کورونو په منځ کې اړوي؟ دا خو زما دشمن ده. موږ خو بله لار نه لرو د جګړې نه. موږ خو نشو کولی چې دشمن د ملکي خلکو د کورونو په منځ کې واړوي نو موږ دې پرېږدو چې دوی څه کوي. نه، خو دوی به برید کېږي. ملکي خلک دغه د CIA ملیشې مجرمې دي چې د ملکي خلکو د کورونو په منځ کې اړوي. ولې ځان ته ځای کې نه اړوي؟ ولې ځان ته قرارګاه جوړه کړه، خیمو کې واړوه؟ ته په یو د عامو خلکو د خدمت یو کلینیک، حیواني کلینیک کې اړوي. دا د دوی مسؤلیت ده، د دوی جرم ده. درې خبرې شوې. څلورمه مهمه نکته دا ده چې دغه ملیشې د CIA دغه روزل شوي ملیشې د افغانانو په کورونو چاپې وهي. د افغانانو کورونه په امریکایي الوتکو بمباروي. په دې برید کې خو یوازې د یو افغان کور بړنګ شوی وي، خو د CIA دغه ملیشې د افغان کور هم همداسې ړنګوي لکه نن دا کور چې ړنګ شوی و. کور یې ړنګوي او د کور هغه ښځې، ماشومان، هغه انسانان هم د خاورو لاندې په وینو لړلې پراته وي د دغې CIA د ملیشو د لاسه. او دا د موږ دا ورځنۍ پیښې دا خو په د تیرو 19 کلونو کې په خصوص په ځانګړي ډول په د تیرو شپږو کلونو کې دا ورځنی معمول جوړ شوی ده چې د افغان کور د همدغو ملیشو له لاسه امریکایي طیارې بمباروي. په کور یې همداسې خړې لوټې کېږي او په کور کې دننه ښځې ماشومان هم د دې خاورو او د ځلو لاندې پراته وي د همدغو ملیشو د لاسه. او پنځمه مهمه خبره دا ده چې تاسې که د CIA د مزدورانو د مزدور رسنیو راپورونه اورېدلي وي، دوی یې چې دلته عام خلک وژل شوي دي، عام خلکو د تلفات اوښتي دي. یوازې 4 یا 3 کورونه تخریب شوي دي چې هغه برید ته ډېر نږدې وو. 3 یا 4 کورونه، خو هیڅ چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. که چېرته دغه کورونو کې دا کورونه عکسونه چې تاسې وینئ، دا کورونه خو بیخي په بشپړ ډول چې دا دوی خپروي په بشپړ ډول نړېدلي دي. نو ولې دغه خلک، دا انسانان چېرته اوسېدل؟ دا څه شول؟ دا ولې نه دي پکې وژل شوي؟ دا ګورئ مهمه نکته او مهم سوال ده. او تاسې هغه د BBC راپور هم ولیدو چې کومو خلکو سره دوی خبرې کړي دي. BBC خو هم د اشغال پلوي رسنۍ ده او په تېرو 19 کلونو کې د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو کلک خدمت کړی ده او په دې جنګ کې کلکه برخه اخیستې ده او په دې جنګ کې دوی کلک سهیم دي اول نه تر اخره پورې. هغه راپور هم تاسې وګورئ چې هغه کسان غږېږي، د هغوی هغه روحیات هم وګورئ، د هغوی خبرې هم وګورئ او بیا د دوی دا راپور هم وګورئ. منتهه کوم برید چې په د CIA په مزدورانو شوی ده، نن چې کوم برید په دوی باندې وشو، دا دوی ته یو ساده او واضح پیغام لري. هغه پیغام دا دی چې که چېرته داسې اسلامي نظام او سولې ته، واقعي سولې ته غاړه کېږدئ، موږ نه غواړو چې تاسې ووژنو، ستاسې وژل زموږ هدف نه دی. خو که چېرته تاسې د افغانانو وژلو ته دوام ورکئ، که چېرته تاسې د افغانانو په کورونو چاپې وهلو ته دوام ورکوئ، که چېرته تاسې د سولې په وړاندې د خنډونو ایجادولو ته دوام ورکوئ، که چېرته تاسې د پردیو اشغالګرو د پاتې کېدلو دپاره زمینه سازي کوئ،
نو زموږ په لاس کې بله وسله نشته. موږ په لاس کې ستاسې دپاره بل عکس العمل نه لرو. همدا به زموږ عکس العمل وي او همدا به جریان لري، همدا به دوام لري. داسې که چېرته خپل کار ته راوګرځېدی، خپل کار ته مو دوام ورکړه، موږ به هم د خپل جهاد ته دوام ورکړو. وان تعودوا نعد. که چېرته تاسې واپس شئ موږ هم واپس کېږو. که تاسې د موږ د شهیدانو ټوټه کول، د موږ شهیدانو په تبرونو وهلو ته دوام ورکړو، موږ به هم داسې بریدونو ته دوام ورکړو او ستاسې غوښې به په هوا کې په مرغانو وخورو انشاءالله وهو العزیز. مبین صاحب دا کوم کسان چې دلته سټوډیو کې دي دوی ته وخت ورکړه، کوم سوال لري؟ ډیره زیاته مننه قاري صاحب محترم، تاسو سره خوا کې کاس ته نوبت دی همدغه ده. نیازی وروره، نیاز وروره مهرباني وکړه. نیاز وروره د موږ غږ درځي؟ ښه هغه خو قطع شو. عمر ورور مهرباني وکړه. عمر ورور السلام علیکم مبین صاحب. وعلیکم السلام. پوسټي صاحب الله مو ژوند لره، الله مو کامیاب لره. بس دا زما دغه چې پیله ځل د سپلای په ګډون کوم ډېر وخت انتظار نه بعد کنه تقریبا شپږ میاشتې پورې خواري به وکړه تاسو په لایف کې. وای مهرباني وکړه نظر دې وړاندې کړه ورور. نو بس نظر دغه دی چې نن دا کوم برید شوی د سیای په مزدورانو هم دې له دغسې ګزارونه پکار دي چې دی بیا کله دې طرف ته مخه نه کوي. مقصد دې ول املا ماتول پکار دي لکه څنګه چې ماته شو، ولې چې په تبرونو باندې زموږ مجاهدین والد کېږي او دا کېږي نو غم زموږ د زړه نه نه وځي. ولې که دی وایي چې مقصد دا ظلم دی او دی کې دا خلک مړه شو دا مړه شو، دا ظلم نه دی، دا د دې خلاف یو جهاد دی، یو مضبوط ګزار دی. ډېره زیاته مننه عمر ورور، الله مو عزت وکړه. ښه مخلص نازی ورور مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مبین صاحب ښه جوړې خیرت؟ شکر ده الحمدلله. مهرباني وکړه وروره، موضوع مو ده په بلخ کې د CIA په ملیشو کارنده برید ته څه پیغام، دوی ته څه پیغام دی دې برید؟ برید په اړه خو دا درته وایم چې اول خو د ټولو ته مبارکي وایم. د کابل مزدور اداره باندې کوم برید شوی ده یقیني ډېر خوشحاله یم. ښه مهرباني. مخلص نازی صاحب غږ اورم صحیح ده؟ اواز دې صحیح ده. دای چې کله موږ مجاهدین په شهادت رسوي اب تبرو وایي موږ هم د دې غوښې په هوا کې پاوه کوو سره. اوس وې صحیح. ښه اورم د دوه خبرې اتمه که مبین صاحب سره نو خو تا ته مو وخت درکړه د مونږ اواز شته وروره، ته خبرې وکړې بیا بېرته وقفه پکې راولې. صحیح شو. الله مو قدردان که نیازی صاحب بس تاسو نظر مو واورېده. بل ملګري ته به وخت ورکړو. ملګرو کوشش وکړئ سوال وکړئ، څه معلومات ورکړئ. السلام علیکم طالب جان وروره په خیر. ملګرو سټوډیو کې هجوم مه جوړوئ، پرېږدئ چې هغه کسان چې کوم مخالف نظر والا دي، اگر که اوس خو مخالف نظر والا په دوربین کې هم نه ښکاري ځکه د اسلامي امارت پالیسي داسې پالیسي وه الحمدلله، هغه که بهرنۍ پالیسي وه او که په ملک کې دننه پالیسي وه چې مخالف نظر والا په 100% موږ سره موافق شوي دي. تاسو به لیدلي وي ځکه اوس په سوشل میډیا کې مخالف نظر والا موږ بیخي پیدا کولی نه شو. د ګوتو په شمار یو څو سوسیال خواره سکشویان دي د افغانستان ټول ملت د طالبانو نظام ته د هغوی راتلو ته انتظار دي، په هر مانځه کې دعا ورته کوي. نو مخالف نظر والا موږ وینو نه الحمدلله. مخکې خو به مو چې لایب سټارټ که لایب به م شروع کړی نه و، د دوی به شروع وسوله پوچ دلایل، پوچ سوالونه، پوچ مغزه خبره. خو نن الحمدلله موږ په کمنټونو کې په لایو خپرونه کې څوک وینو نه، داسې څوک شته نه چې راشي وایي د طالب دغه کار ناروا ده. د نن د برید په اړه هم دوی څه نه لري ځکه د CIA ملیشې تللي دي همدې دپاره چې باید هلته ووژل شي. دلته د مظلوم افغانانو د وژلو دپاره تللي وو
او ټول ملت طالب ته سترګې په لارو چې هغه خلکو چې قرآن کریم په سینه کې و دوی په تبرونو وهه طالب ولې خاموشه ده. نن ما هغه ملت ته هغه دردېدلي زړونو ته وایو چې نن به مو زړونه ساړه شوي، ستاسو انتقام طالبانو واخیسته او ډېر ګړنده یې واخیسته. هغه چا چې د تاسو د حافظانو د قرآن خوله په تبرونو ماته کړې وه، نن جسدونه نه ښکاري، تر خاورو لاندې دي، بلدوزرې به یې لټوي نو چې کله به یې پیدا کړي. نو د ملت په هغه کې خاورې شیندل، د دې ولس له اتلانو سره ظلم کول، د هغوی په اجسادو باندې تبرونه وهل، په ټانګونو باندې کشول، انتقام به لازمي وي. ځکه مونږ په دې متیقن یو چې د امارت غازیان په انتقام کې د ټولې نړۍ له خلکو نه ګړندي او میړني دي او ډېر زر خپل انتقام اخلي. ولو که هغه ډېر پیچلي عملیات وي، ولو که هغه دوی ډېر امنیتي تدابیر نیولي، خو د مونږ د غازیانو د اتلانو مخه نشي نیولی. نن به درته معلومه شوي د غار فلبرایټانو چې تاسو په تبرونو خوشحالۍ کولې، نن مو جسدونه او مردارې در ټولې کوي. طالب جان مهرباني وکړه. طالب جان غږ مو درځي؟ ښه، دلته چې راځئ کوشش کوئ ویښ بیداره اوسېږئ. شاهین صاحب بس دغه اکثر دا په انګلیسي څوک نوم لیکي، زه راجګوم هم نه، پښتو باندې ولیکئ. به مبین صاحب یاسین خان نوم دی. یاسین خان وروره، یاسین خان مهرباني صاحب دلته قاری صاحب او مبین صاحب او تاسو ته غونډه ته مو سلام دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین خان مهرباني وکړه. خطا هم کاته کړم. محمد امین د سره وسکه بس خالی راشي دلته. هغه ته دا کوم کسان چې زه سکرین ته جګوم چې غږ نه کوي، هغه زه بیا بلاک کوم. بیا وروره ګیلې نه منم، ګیلې د هیڅ چا ګیلې بیا نه منم. دغه چې دا اوس مې جګ کړی یاسین خان، څو وارې مو غږ در باندې وکړه. ښه سوال لرم، مهرباني وکړه. یاره خو زبیر جانان سلام علیکم. زبیر جانان سلام علیکم. انصاف شه جوړې تکړه، مهرباني وکړه سوال ته راشه ورور. ودرېږه کومه موضوع ده ممکن صاحب؟ زه اوس رالم لایف ته. موضوع کومه موضوع ده؟ موضوع خو وچ چکلکه د کشمیر موضوع ده وروره، چې لایف ته راځي. دا په دې پټه باندې تېرېږي. بلخ د CIA په بلخ کې د CIA په ملیشو کارنده برید دښمن ته څه پیغام لري؟ دښمن ته موږ دا پیغام لرو چې داسې بریدونه که دوی چیرې سولې ته حاضر نشي، خبرو ته حاضر نشي، زموږ کم بندیان چې دی هغه خوشي نه کړي، نو موږ به داسې بریدونه پر دوی باندې نور هم زیات کړو. مبین صاحب ښه وکړه. نو ما لایف ته کوشش کړی دی چې هر وخت راسم، خو نن مې لاره پیدا کړه چې ستاسو سره لایف وکړم. مهرباني وکړه. دا نن راغله، مهرباني وکړه څه خو ووایه که نه. ولا که خبرې د خاص نه راځي، زه اوس رالم نو موضوع نه د خاص نه رامعلومېږي. صحیح، سبا به همدغه موضوع راوړو، ښه پوره معلومات پکې وکړه، بیا به دې راواخلو. صحیح ده. نو دومره کوشش دې مو که. ښه افغان ورور سلام علیکم. قاري صاحب محترم، دې ملګرو عکس العمل به تا لیدلی، ټول پې باندې خوشحاله دي. ته دې هم پکې اولان نظر ووایه. قاري صاحب د مونږ غږ درځي؟ او مبین صاحب غږ مو راځي؟ نشته مخالف بیخي په سترګو ولاکه ویني. الحمدلله د اسلامي امارت کامیابې ډیپلوماسۍ مخالفین ورک کړل بیخي. مطلب د شاهین وردګ صاحب د مخالف شي، دا د لږ څه ووایي. دا د مخالف قاری صاحب په وخت کې چې ګډوډي و زموږ مخالف نه شو، چې غونډه خبره هله څنګه مخالف شو؟ نه نو اوس خو څه مخالفات خو باید څه د دوه ابو خیاط جوړ کړو. قاری صاحب دغه دی چې دا بریدونه کوي په افغانستان کې، دا مثلا په چاپی ووهل یا خلک په تبرو وایي. وردګ صاحب غږ مو کېږي؟ غږ مې سم دی، غږ مې اوس صحیح ده. مهرباني وکړه زه به دا مایک باندې. قاری صاحب محترمه، دی چهار څه وکړل، هغو ته خو د هېڅ پرتوګ نه و راغونډې، و هېڅ نه ویایي. کله چې د موږ تاسو
زړور او یعنې غونډ ولس زموږ مجاهد دی چې پورته چې د خپلو بچیانو د خپلو ورونو قصد اخلي بیا دوی نو شروع وکړه ډنډوري شروع کړه چې دا خو د حیواناتو هغه فارم و دلته امریکایان نه وو دلې دا نه وو دلې ها نه وو دغه دروغ دی ته کوم قاري صاحب ورته کوم وخته پورې د ملت هغه کو یعنې غوږ ورته ونیسي زیاتې خو نو دا رقم نه کوي چې هره ورځ دی راشي ډنډوري وي یوه ورځ چې رښتیا ورته ووایي بیا نو دی زیاتې وایي چې دا خو د حیواناتو فارم والته نو د حیواناتو په فارم کې داعش شی کوي د حیواناتو په فارم کې عسکر شی کوي د حیواناتو په فارم کې کمانډو شی کوي دغه افیاد دی دغه چرندیات دی دغه دروغ دی باعث دی چې سړی په دې باندې خپله باندې زیاتې وخاندې ضرورت دی دونه شي یعنې دلایل ورسره ووایي مبین څه دغه ورور ته وخت ورکړه ولید وروره مایک دې خلاص کړه وغږېږه محترم یوه یادونه د لایف خپرونې په باره کې درته کومه چې د لایف خپرونې د موږ دغه سیستم د لایف خپرونې ډېر کافي تغییر کړی ده اوس کوم پیجونه نه چې د موږ لایف نشریږي هغه د موږ لینک نه چې هغوی دغه لایف دوباره نشروي چې هغه لیدونکي له فرض که یو پیج کې اوس 800 دي بلکې 1000 دي بلکې 600 دي بلکې 200 دي مجموع 15000 نه هم زیاتېږي دا هر پیج والا کوشش کوي خپل د پیج مخ ته بولو دپاره د موږ لایف شیر کوي نو مخکې د موږ هم دا پالیسي وه چې دوی باید داسې ونه کړي خو بار بار ویلو باوجود هم هغوی کوه نو اوس مو اجازه ورکړې قاري صاحب 4 پیجونو والا ته خو ما خپله اجازه ورکړې ځکه دا نور طریقې نه کولې بار بار ویلو سره بیا هم هغوی اوس هم هغه خپل خدمت کوي یو پیج کې 200 کسان دي بل پیج کې د شهیدي په نامه د 900 کسان دي د موږ پیج نه 1000 کسان ګوري نو کسان لیدونکي د موږ کافي زیات دي خو طریقه دوی بدله کړې ده لینک د موږ نه چې دغه لایف ډایرکټ د موږ له سټوډیو نه شیر کوي زه وایم چې دغه ملګري که یو کار وکوي چې دا لایف باید یو ځای نه نشر دی چې کله نشریږي د نشر نه وروسته د دوی بیا دوباره نشروي خو د یو وخت کې که څو په مختلفو ځایونو کې نشریږي نو زه وایم ښه به دا وي چې یو ځای نشر شي دا دوباره چې کله لایف موږ ختموو دغه ملګري که خواري وکوي ښه به په دې وي چې आवाज مقطع شو قاری صاحب مبین صاحب د قاری صاحب ډیره ښه خبر ده لایف اصلا دلې باید نشر شي عمومي باید دغونه چې دوی نشریات کوي هغه د نورو ګروپو ته یا نورو پیجو ته خپلو ته واچوي نشر کړي هغه خلکو چې د لایف نه یې لیدلی هم به خدمت وشي هم به د دې دغه پیجونه مخته لاړ شي بهترینه خبر ده د قاری صاحب په دو خاطر باندې چې بعضې خلک دې مستقیما غواړي درته وغږېږي په بله سټډیو کې نه کېږي د رقم مثلا مخته لاړ شي هلې څوک نشي راخیستی هغه صرف اورېدل کېږي خلاصه د دې نظریات نشته کېږي اما دا دی کولی شي چې په خپله مستقیما سټډیو ته راپورته شي سوال وکړي د قاري صاحب نه قاري صاحب دا ووایي ولید وروره مایک د خلاص که مهرباني وکړه تاسو خپل نظر ورکړئ چې کوم عمله الحمدلله په دو یهودانو باندې د یهودانو په مزدورانو باندې په بلخ کې شوې ده تاسو په دې باره کې څه وایئ مهرباني وکړئ مایک خلاص خبرې وکړئ ولید صاحب خبرې وکړئ او تاسو ته متوجه وعلیکم السلام غږم ډېر ټیټ دی السلام علیکم کې اوسېږو بس دا ستاسو برنامې ټولې اورو او انشاءالله چې دغه کوو دغه محترم طالبانو خو ډېر دې خلکو ته حوصله ډېره ورکړه ښه دا خو قطع شو سرباز مهرباني وکړه سرباز نن خو السلام علیکم والله چې نن په رښتیا پته راته لګېدلې دماغ ځای ته راوستي دي د الله رضا دپاره لږ دغه موټر بمونه لږ واړه کړي سره بیخي سړی داسې کړي چې هغه کوم لاسونه او پښې کومې غوښې چې موږ ولیدلې نو تقریبا زموږ دپاره همدغه مرګ هم بس دا کوم چې مړه شول هغه مړه شول خو دا کوم هم چې لیدلي دي او دغه چغې هم چې لیدلي دا رمباړې هم چې لیدلي دا حالات هم چې لیدلي زموږ دپاره دوم دغه مرګ بس ده څوک چې بد شوي نو هغه به اواز مې شته
او आवाज د شته قاری صاحب نن نه پیغام چې आवाज مې شته انټرنیټ او आवाज د شته چې د قاری صاحب شته بالکل اول نشته دی څنګه قاری صاحب محترم دا سټوډیو لک خالی کې سرباز اورو ډیر شور د سره د مایک د بان کا لکه څه ته وسم هغه مړی او دغه جسدونه راټوله شور د امبولانس او د دې غږونم دی الله پاک ملدینم پس په لوی عذاب ککړ کا چې دا میلاد در نه خوندې پاتې سي نور خو تاسو هغه ظلمونه وکړل امين امين سرباز صاحب دغه کله چې دغه انفجار وشو یا کله چې د شادي حمله وشوله د باد مو د کتابون د ونه لګېده داسې ته خو ډېر لرې وي په د ځایو کې نه وي کوای خو ان شاء الله تعالی تم ختم جرا شاهین وردک صاحب الله پاک خو دا حالت بیان په بنده مسلمان باندې نه ګوري قسم ده کدا حالت چیرته پیریانو لیدلې کنه دغه منطقي هغه پیریان بم له منطقي تکتدري اوس بیا لونیانی یا به بيخي دماغ به کار پرې کوي سره انفجار بيخي زیات کوي بالکل د موږ د قرارګاه په ما بیان کې وشو او ډیر زیات تخریب وکړ سره ډیر زیات نو د الله رضا د پاره لګ د شلا بمونه واړه کوي گزاره کوي سره دلته شاوخوا د دې چې څومره आवाज تل یاره په کیلومتر دغه پوسټي په هغو کې لا تقریبا د شي د موږ د عسکرو لا صاحب سم کار نه کوي سره بيخي زیات څو بل دي ترهیدلې دي نو لګ د شدا بمونه واړه کې دا بل تاسو مهرباني خدای پاک به سول راولي ان شاء الله غاړه به کېږي درته نو د تاسو وځ اشرف غنی زور لمږ سربازانو نه باسي دومره انصاف او تاسو هم کوي کنه نو خار پرېګ دی د هغه امنیت مساتي مخکې تاسو باید د موانع لمخ نه لري سکنه او د طالبانو هغه خصوصیات هم همداده چې اول لمخ موانع لري کی د اصلي هدف ته ځان رسي نو دغه سه د مونږ ټول افغانانو هیله ممدا ول طالبانو نه چې باید انتقام واخیستل سي او شدید واخیستل سي نو وسم دغه قرارګاه لګ وړکې وکنه موټر بم بڅو چاند تر دې غاټو او دسه اوازي او غنګوسیم دي چې دغه برید ځینې جسدونه په لاس د تاجکستان تر بارډر ما وخت دي نو دغه سي بریدونه د دښمن مغزه جای تراولي او دې ته مجبوره کوي چې لګ یو څه فکر وکي بیا فیصله وکي نو ان شاء الله زه خو د شوایم ګوره ولسمشر غنی ته چې په والله دغه 14 میاشت به ختمېدل ویل امریکایانو سره د موږ قیامت به را شروع دي تعالی راسه که څول هم ترې غاړه ورسره کې نه خود را والله چې موږ د سربازانو قیامت به را شروع موږ ټول ورځ نن همدغه په پوسټو کې همدغه پیغام لري هغه نه واخیستل دي موټر بم نه چې دا خو اوس هغه حالات دي چې هغه په تړون کې دي چې د شریعه قوی عملي به نه کوي چې د شنیز دغه سوله ورسره مخرب شي تخریب وکړي زوبل شي ورسره دا خو لا گزاره کوي خو 14 میاشت به ختمېدل وي او بیا به د موږ قیامت را شروع ولاکه بیا نه د موږ سربازانو په مړو پسې څوک ورسېږي نه ولاکه د لاسو د پښو د ټوټه کېدو پسې څوک ورسېږي نو ولسمشر په الله نه وډار سو ولسمشر الله نه وډار سره لږ پرې خپلو سربازانو رحم وکړه په غرق دې کړلو تباه دې کړلو سره زموږ بچیان دې را یتیمانان کړل ښځې دې را کونډې کړلې زموږ بیړه دې په غرق کړله په دې طالبانو باندې ولسمشر له خدایه وډارېږه خیر د سرباز اورو زاړه مګوره ما درته مخکې میلو چې مونږ د احمد شاه ابدالي بچیو مونږ د مولا عمر بچیو مونږ د اختر محمد منصور بچیو مونږ د شیخ هیبت الله بچیو تاسو د چا بچی ها تاسو په دې خپل مشرانو باندې تاسو په دې خپل مشرانو افتخار کوئ موږ په دې خپل مشرانو افتخار کوو موږ په دې خپل مشرانو ته په خط په درنه سترګه ګورو د موږ سربازان هم ټول د ټرمپ بچي دي د موږ سربازان هم ټول د اوباما او د کلینټن بچیان دي زموږ سربازان هم ټول د واجپاي زمون دي د چارپاي زمون دي موږ په دې خپل مشرانو افتخار کوو سره تاسو په دې خپل مشرانو افتخار کوئ موږ په دې خپل مشرانو افتخار کوو موږ خپل مشران اکابر لرو یو تاسو خو نه لرئ موږ هم لرو توبه خدای توبه بس نور مخکې مزه چې نور ګلانو نه دوړه دا د دوی حال ده خدغه مانه چې لاندې د شاهین صاحب خان ورور مې اکبر خان دی اکبر خان ورور مې اکبر خان مهرباني وکړه سلام علیکم وعلیکم السلام الخی جوړ شکر د مهرباني وکړه ورور نن په هغه کې په بلخ کې د بل رقم ناتار په دښمن باندې کړی د بلیک واټر د سیايي ملیشیا د څه کړی دي څه نه سر پیدا کیږي نه په مهرباني وکړه غول خوري
ودرېږه مکه ته کوه څنګه د طالب گزار مو ولیده بیا کوئ سربازه نه سربازه قربان تو بیا ځای وغځېدل تا ښځه دې کوڅې زن غي سره دلته موږ نه ساتلی و د ظالم زویه سربازه دلته موږ نه ساتلی کنځلې مه کوه که نه قربان دواړه د یوې قطعې خلک یې هغه صاحب منصب ته عسکر ولې سره جوړ شي په د خپل لایب کې خو جوړ وغږی صحیح وغږېږي او کنځلې مه کوئ تاسو خو عادت یې وروره په دې کنځلو باندې د موږ په لایف کې به کنځلې نه کوئ ورځې بعد وایي تم څه بعد وایي دواړه زه پوهېږی شی نو دا هم تریاکي ده سرباز خپله پوډري ده دا د هغه بحري قوه ده د اشرف غني د پولیس سوخته د سیند له غاړې نه ناست دا د بحري ځواکونو نه ده توبه ای رزیلانو دا کنځا چې وکړئ دغلته نو ښه انسانیت سړیتوب هغه بد وکړه خو ته خو یې مه کوه خو عادت یې مشر یې کشر ته کنځا کوي کشر یې مشر ته کنځا کوي اسدالله خالد مشینواري ته څه وایي په مکالمه د تلیفوني چې ده څه خبرې چې دا خو غونډه هم داسې شی د مبینه وکړه افغان رور مهرباني وکړه دغه کمره دې که خلاصه کړې نو یو څه سوالونه دي نه سلامونه او احترامات مبین صاحب آواز مې اورئ آواز دې اورم ورور سوال دی وکړه ورور تا ویل چې سوال لرم سوال دا ده چې په بلخ کې د سی آی له ملیشو باندې چې کوم کارنده برید شوی ده طالبان خپل د شهیدانو د جسدونو د سپکاوي انتقام بولي او همدقسې په مزار کې چې کوم ظلمونه په بلخ کې قندوز کې په شمال علاقو کې چې دوی دا څو ورځې کوم عملیات کړي دي عام ولس په شهادت رسولی چې ښه بیلګه موږ په قندوز کې د 2 پیښو شاهدان یو چې په یو کې د یو کور 15 غړي په شهادت رسېدلي بل کې 4 دواړه د همدغه خلکو له لاسه د کور د توغندي اچول شوي طالبانو بهترینه انتقام په بهترینه وخت کې واخیسته یو خو به دښمن دې ته مجبوره سي چې په خپل د اجرانه او د غلام فکر باندې توجه وکړي او په دې پوه شي چې طالب لا هغه ګزارونو نه ستړی نه ده چې مخکې ورکوه او هغه استشهادیان اوس هم ورسره شته دښمن ته یو څه وروښوده یو شین چراغ یې وروښوده چې که د مذاکراتو میز ته د راتلو بهانې لټوي د صلح په وړاندې خنډونه جوړوي نو بیا موږ سره دا اپشن هم شته مهرباني وکړه ډېر زیاته مننه مبین صاحب دا بله ورځ چې کوم چاودلې دا په امریکایانو باندې شوی که د افغانانو په پوستو نه دا ما درته وویل دا د سی آی او د بلیک واټر په مزدورانو باندې شوی دا څه شو دا ولې مقاطع افغان نه ګوره ته خبرې ته غوږ شه افغان څه شته وایي افغان ما ته تعریف که افغان دغه جغرافیا کې چې څوک اوسېږي هغه افغان دی دې جغرافیا آفرین دې جغرافیا کې زه اوسېږم زه افغان یم بلکل یې ښه زه چې وژل کېږم دغه وخت کې تاسو چیرته وئ زه درته وایم د سیاسي ملیشو باندې دغه مظلوم ولس چې وژه د طالبانو د شهیدانو د اجسادو توهین چې هغه خلک یې وژلي انتقامي برید دې کړی ده سپیشل فورس یې وژلی ده ولو که افغان نه چې دا اوس له حج او له عمرې نه راغلی وي تایب وي بیخي هلته توبه ویستلې وه الله ته قبوله شوي دلته راغی ټوپک یې په اوږه و طالبانو مردار کړه دغه پوښتنه زه تا نه کوم ګوره دا خو باز به ډېر اوږد شي مبین صاحب بله ورځ زما انټرنټ کې کوم ستونزه وه بیا زه نو خو خامخا چې د غلا وای فای خو په اروپایي ملکو کې اوسېږي وروره په وای فای هر څه مو د غلا وي نو مفت دی مهرباني بس هغه به تا پورې مربوط چې زه د غلا وای فای لرم او که سک شوی یم او کار شم هغه ستاسو پورې مربوط دی هغې باندې زه تا سره بحث نه کوم ښه مهرباني وکړه د مزار په پیښې په ګوره هر هغه مسلمان چې ګناه وژل کېږي هغه که په هر ځای کې وي هغه زغنده دا بې ګناه نه ده وروره توپک یې په لاس کې و توپک یې نظامي وردي وه دریشي داسې پلنګي لکه د ما غوندې دریشي اچولې وروره د مکتب ماشومان یې نه دي وژلي عسکر هغه عسکر چې امریکا پیسې ورکوي سلاح ورکوي ټوپک یې د مرمیو نه ډک او د ما په کورو راځي هغه مړه دي په دوه کې څه وایي نه دغه کې دغه ټول څوک وو دغه د افغانانو په کورونو وراخوتي وو دا څوک چې ستاسو په حساب باندې مردار شو یا مړه دا د امریکایانو سره څوک د تا په کور باندې راځي خو همدغه افغان
والله چې ما ته دروازه نه ما ته دروازه معلومه ده امریکایی د تا د کوره څه خبر ده چیرې د تا دروازه خو زه درولم ما وولې ته په دوباره کې څه وایي یعنی د یو ورګې دپاره ټول سوځوئ داسې هم کېدی شي څوک نه سوځولې ماشومان هلې مړه دي زنانه دي څوک د خمدادۍ کمانډویان دي کمانډویان څه رقم یو د منځه یو کمانډو د منځه یو څه وایي ماشومان یې مړه کړ عسکر دې د منځه یو ګرینویل چې د څلور امریکایان د مونه خلاص کړ زه څه رقم روجانه دغه امریکایان د منځه یو خو ته په مخ کې ولاړې لکه ګلټي وبکه لکه ګلټي رسپای امریکایان نه امریکایان تمړه کې استرالیان تمړه کې واخلې دا وځوي مزما په نظر باندې خشي ما دې تونه بچنه وغوښته ته په مخ کې ولاړې جناب ته څه رقم ته ځان ورورسې ته ونه ستا پان باندې یو دقیقه اجازه راکړئ ستا پان باندې صحیح ده زه ولاړم زه خو په دولت کې نیم او د ملک نه وړاندې یم صحیح ده خو زه چې کوم شی ګورم هغه دولت کې هغه کوم فاسد او غلی او هغه کوم جنایتکار هغه ته به موږ او تاسو ټول به ورته جنایتکار وایو هغه کو د چا وروري کو د چا پلار او وروره زه تاته خبره کوم ودرېږه افغان وروره ته ودرېږه شاهین صاحب مایک مو مخ خلاصوئ تر څو چې موږ هغه نه کړی بیا د لایف هغه ټول هغه کېږي زه تاته یوه خبره کوم افغان ورور زه په دغه بلخ کې چې مثال دا څوک چاپیا چې دا طالب تللی وی او دا د بلخ همدغه مرکز ته دا چې پرون درست جیب که هر یو نه پوښتنه کولی سي وروره تا چاپه اچولې ده نه ښه ته دو خواته سه وروره تا چاپه اچولې ده نه وروره ته د امریکانو نه تنخوا اخلې نه ښځه ته دو خواته سه نو په دې رقم باندې جنګ وکړو ته وایه داسې هر یو قسم ورکړل د قرآن شریف پیسو چې کېږده لاس او یا عسکرو ته قلی اردو ته ورسو ورته وایي چې ای د قلی اردو عسکرو ګزار کوي همداسې په نورو نومونو باندې ایډیانې دي خو د مال هغه نه استعمالي دا ما پورې تړاو نه لري زه د برأت اعلان ته کوم هر چا که داسې ایډي ولیده یا ورته ما سره رابطه کوئ بیا پاس له هغه یې فالو کوئ دا ټول ریپورټ کوي ختم یې کوي او دغه ایډي خو بیخي مه پرېږدئ د جنرال موبین په نوم د موبین خان په نوم هم زه ایډي نه لرم دوه پیجونه د جنرال موبین په نوم شته چې یو د ما خپل پیج ده او یو مې یو ملګري جوړ کړی چې بیا زه پکې اډمن کړی یم نور زه ایډي په خپل نوم نه لرم مهرباني وکړه مولوي صاحب محترم جناب د مولوي سره وغوایم تا په ښځه خسکوسیا نه نه کنځا مه کوه کنځا مه کوه دا بېرته راجي که دا هغه کنځلې مه کوه وروره ګوره کور کې به د مور ناسته وي خور به دي هغه مور او خور ته دې وګوره یا ورته همدقسې د مونږ هم مورګانې دي همداسې چې تا ته خپله مور خپله خور ګرانه ده خپله ښځه درته ګرانه ده هېڅ څوک هم بې ناموسان نه دي مونږ کولی شو تا ته بېرته کنځلې وکړو لیکن ولې د تا خور د ما خورکۍ ده د تا مور همدومره عزت چې تا ته لري ما ته لري هېڅ کله به زه تا ته بېرته کنځلې ونه کړم من حیث یو افغان درته وایم کنځلې ګوره د تا خور چې څنګه تا ته درانه ده همداسې ما ته درانه ده زه بیرته که زه ونه کړم بل ته وایم چې تا کنځلې وکړي خو لیکن حل دا نه ده ولې کنځلې وکړو ولې یو بل ته بد رد ووایو تا ته چې شی رسېږي که رښتیا زړه کې د ډېر بلا سي ډېر د ما سره ورانه ده راشه د پل محمود خان ته راشه لوګر ته راشه پکتیا ته راشه مزار کوم ولایت ته راځې چې زه درس م همالته د سار ونیسم چې در باندې تاو کړم د کوناټي منځ کې دی کېدم لیکن مونږ پوهېږو کمزوری راشه نو کنځلې ولې کنځلې د حل لار ده غفار مسکینه ګوره کنځلې مه کوه کنځل ښه کار نه ده دې کې زموږ حکومت حیثیت خرابېږي زموږ دغه بې عزتي ګوره غفار مسکینه بس ده زموږ ګوره غفار مسکینه دغه بې عزتي بس ده او چې په قرآن هم ننګ ونه کړه زموږ دغه بې عزتي بس ده چې موږ سره امریکایان او اروپایان او یهود او نصارا هندوان او هر د خره زوی زموږ په څنګ کې ولاړ ده زموږ ګوره دغه بې عزتي بس ده چې موږ په پوستو کې هلکان ساتو زموږ دغه بې عزتي بس ده چې زموږ تقریبا قمندانان اورې چې چرسیان او پوډریان دي دا بې عزتي بس ده ذاتي ګوره په دې لایفونو کې کنځاوي مه کوئ که سړیتوب کوئ په خپلو سربازانو هم رحم راځي طالب ته داسې ووایي چې غول هم خوړلي دي چې موږ داسې مقابل کې درېدلي یو طالب ته داسې ووایي چې خدای او رسول دپاره وګورئ سره لږ په دې سربازانو باندې رحم وکړئ په داسې طریقه باندې ګوره لږ د هغه ته رامخامخ شي د لایفونو ته چې خلک هم وپېژني چې واقعي یار په موږ کې درد ده په دې سربازانو هم زړه خوږېږي نن یې په غوسه کې سبا هم پېغې ټول سربازان پرې ژوبړې
سرباز د د کنزل انتقام به موږ له سربازانو ناخلو 3-4 دانې په یو کنزل وزن نور خواکه هر څومره کنزل کوي دي هر کنزل سره 4 سربازان موږ واسه نور د خواکه لاس مخلاص خزله مو خود لاس مو خود خلاص نو د تا د عادي زامن خو نه دي کنه د بل چا د عادي زامن دي د تا مور خو نه ده ډیره ګلم ځکه مه کوئ سره چې د دوی د یو کورودان او هغه هلته د والي صاحب معاونه ده او یو ډیره داسې په واسطو باندې داخله شوله چې پروا نه کوي سره نو دا ښایسته دا خو راوستې وه والي صاحب ته اول زموږ پوستې ته راغلې وه بیا قرارګاه ته لاړه داسې ورو ورو پورته تلله په دې یوه پوسته په دې قرارګاه وګرځېدل بیا تر والي صاحب پورې دا مقام یې حاصل کړ نو کنځاوي مه ورته کوئ دوی ته خو خامخا تکلیف ده له طالب نه خو تکلیف ده د تاسې له وجې نه په موږ باندې دغه غټې تنخواګانې درېږي د تاسې په وجې باندې موږ تقریبا دغه ښایسته زندګي چې موږ جوړه شوې ده دغه زندګي نه موږ خرابېږي نو موږ به خود تاسې ته کنځاوې کوو زموږ ملګري ملامته نه دي سره په دغه حکومت کې موږ ډېرې مزې او چړچې کړي دي د تاسې په راتګ سره به موږ دغه ټولې رڼاګانې مړې شي موږ به ځکه تاسې ته کنځاوې کوو او د تاسې خو مزې دي را روانې زموږ او تاسې کې فرق ده زموږ ډېر اضطراري حالت ده ډېر ټینشن ده موږ باندې ورځ په ورځ باندې موږ داسې کېږو سره سهیلي کېږو او د ټولې مزې او چړچې له موږ نه د لاسه وځي سرباز وروره دغه هدایت الله قطب صاحب عالم دین ده دته مو وخت هم ورنکه خو بیا لږ وروسته به بیا وخت ورکړو چون دا ګستاخه سړی راغی دوی خو نه علما ګوري نه شیوخ ګوري نه پوهان ګوري بس خالی راسي ډازو کې مخ د ښکاره که بیا کنځلو ته اجازه هم درکوم که کنځلې مخ د ښکاره که واشاله مخ د ښکاره که واشال خان د نوم بدل که هغه نوم یې هلته بدل که د ما د سټوډیو همکار نوم یې واشاله لیکه ښه دغه بل ورور ډاکټر نجیب عکس لګولی ما نه چې لاندې د مهرباني افغان مسافر وعلیکم السلام आवाज دې لږ ټیټ ده د نجیب ګاو عکس دې لګولی د مهرباني وکړه ولا आवाज دې صحیح نه ده ډېر ټیټ دی میکروفون دې لږ نږدې که یا موبایل لږ نږدې که خولې ته نه ده صحیح سوال اوس ته وغږېږه مهرباني مه کوه مهرباني وکړه افغان ورور زما په خیال له دې انفجار سره لکه چې تا اواز هم بیخي غورځېدلی ده لږ د شی له دې خرګ را سر را دې باندې که ضرور وغږېږه لکه ما غوندې موږ د سټوډیو همکار څه د دغه هلک نوم بدلول دي بیا به باره راجي عکس د نه هغه کې ولیکه انګلیش کې پښتو کې ولیکه پښتو کې واشاله لیکه او د رضی خپل لیکه مهرباني وکړه هغه شاهین صاحب ته هغه ته ادامه ورکړه حقپرست صاحب مهرباني وکړئ تاسو وغږیږئ د مولوي صاحب په اجازه کې جنرال صاحب مهرباني حقپرست وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سټوډیو ټول لیدونکو خصوصا جنرال صاحب مبین ته سلامونه او احترامات او مولوي صاحب ته ټولو ته مخکې لږ دغه وشو هغه اصل کې باغ افغان کس خو د شهاب لیوال په غلطۍ کې منه نوم واخیستل سو اصل کې هغه افغان ویلی چې دا د دې نظام نه دفاع کوو دا د کوم نظام هغه نظام چې بله اوس پنجشیر ته یو لوچک پسې زدهکار پسې دي اوس عسکر لاړل او لوچکان پسې بېرته نور په مقابل کې ودرېدل دا یې تا نظام دی د دې نظام نه به ته ورته دفاع کوې شرم پکار ده دلته خو نور خو د نو هغه جنرال صاحب کله کله شرم خو څه ګډوډ نه ده چې بغاره در پسې وکړي خو تاسې خو موضوع بغاره خو به ذاتي نه کوي نو ذاتي به څه رقم شرم چې یو پنجشیری راځي په ټول افغانستان باندې حکومت بیا خیر ده کشکې خو د یو د اسلام په لاره برابر سړی راسي خو ټول هغه لوچک لوفر زناکار فاسقین فاسدین ټول راغلي دي در باندې حکومتونه کوي او بیا تاسې په دې نظام هله دا نظام داسې نظام کته او نظام پورته یو سړي سره مخالفت کوو کې که واقعیت سره د اسلام په بنیاد باندې که چیرې د حدیثو د قرآن په رڼا کې یو سړي سره مخالفت وکړي چې هلکه دغه حدیث لرو دغه قرآن د آیات لرو دغه سړی چې ده دغه غلط ده نه یوه لاره
دغه هغه نجیب وغږېده افغان نه صاحب وروره وغږېده نه مو جنرال صاحب دغه غږ ټیټ دی مسافر وروره وغږېږه افغان مسافر وروره مایک خلاص که وغږېږي خبرې وکړي افغان مسافر ښه دغه ورور شاهین صاحب ده ته به اجازه ورکړو نصیر صافی صاحب وغږېږي مهرباني وکړئ نصیر جان تاسو خپل مایک خلاص کړئ ورور سړی مست بخیر السلام علیکم شاهین وردک صاحب جنرال صاحب ټول ورونو ته سلام احترامات شاهین وردک صاحب ماشاءالله ډېر ښه پوه انسان دی الله دې ورته عمر ورکړي جنرال صاحب دا وایم چې دا خیاطان بیخي ورک شوي دي بیخي نه ښکاري قسم مې دی په خدای ځمکه کې ننوته څه شوي ده ماشینونه یې خراب سوي ماشینونه بېګا مې راغلی وای ماشین مې خراب سوی او بیګا خو مې واورېدو بیچاره پښیمان او د خپل خیاطینه نور پښیمان شوی خو زه ښه دی پښیمانه خو او بل دا وایم جنرال صاحب چې دا کوم سرباز چې دلته موږ سره دی الله دې دې ته عمر ورکړي ګوره دا خفه نه کړي او دته څه ونه وایي ګوره هر څنګه چې دی حق پرست دی حقې خبرې کوي ګوره تخته دالخوره دا سرباز به مني دا چې لږ راټینګ نه کړي بیا سړي ته دالخور وایي دا سیخه ده چې هغه خورته چې موټر بم ته برابر شي ټوټي چې دم لکه نور غوندې بیا به زه چې یم نوم مې نصیر دی په قوم صافی یم یم د قندوز ما ته چې څوک وروره زر دفې دالخور وایي وروره زه پوره شجره مجره لرم وروره دغه مولایان چې دي وروره دې ته زمونږ په 12 سلام دی زمونږ کله خپل ټول مولایان دي الحمدلله بس نو دغه خبره مې کوله بس تاسو ته ښه وخت غواړم څه سوال نه لرم ژوندي اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ ورونه السلام علیکم نصیر صاحب مسافر وروره د نصیر جان تاسو ډیره مننه افغان مسافر وروره مایک اخلاص کړئ افغان مسافر وروره مبینه نه پیږم جنرال صاحب نشته دلته السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام معراج وروره السلام علیکم السلام علیکم جنرال صاحب ستړی مې سي جوړې تکړه قراری د مهرباني وکړه طبیعتونه ښه دي والله که زه خو لایف ته رالم دا څو ورځې کوښښ کوم نه کېږي نه پوهېږم اوس خو اوس موضوع وچه کلکه دی بلخ په هغه خنزیرانو باندې حمله وه د CIA په ملیشو نو طالبان وایي چې موږ خپل د شهیدانو انتقام واخیسته د مظلوم افغانانو انتقام واخیسته او یو دروند سوک مو د دښمن خولې ته ګزار کړه تر څو پورې د ابد لپاره د دوی له داسې بدماشۍ زړه ورکړي زموږ په زربازانو دې څومره زړه دردېدلی دی لږ داسې رڼا پرې واچوه دې مزدورانو ته باید دی چې څپېړې ورکړي مجاهدین چې د دوی و نیکه د دوی خپل وکړوسیانو ته لا نصیحت وکړي چې بیا داسې کارونه ونه کړي دلته د CIA او د دوی مزدوري ونه کړي یوه بله خبره مې هم درته کوله دغه نیازی یو چمپه وکړي دغه ډېر دغه سړی دی زه به یار خپل کمره بنده کړم نیازي په برابر دا نیازي ته زما ډېر ښه شم راغلی افغانستان هم جوړ ده نیمه شپه غونډو ځای کې انټرنټ نشي د انټرنټ سواره کار کوي امریکایانو چې کوم ځای شاین د کوم ځای د افغانستان ده ولا نه پیغام یو بیا خپل اولاد خدای کوم ځای کې دی اربکای دی ابل ورځ راغله دا یو مالدار شنمیږي شکایت لري څه نومیږي ډاکو منګل څنګه منان یو ځای داسې نومي وای هغه د مار ګیم والا یاده چې د ورځې 1500 نفر وایي خدای دې دای خوار نه کړي هغه ګیمونو والا ده مخکې د مار ګیم کو اوس هغه پبجي کوي نو هغه کې کسه لري هغه نو چې شاید هغه لاوده هغه حزبیان ورسره یو ځای سوي دي خبره حزبیان هم وروره ګوله داسې پرتګاک ته لاس اچوي چې هغه مخکې نه شکېدلی هلکه یو مضبوط شی ونیسئ چې د چا خبره داسې شي پورې زانګي چې هغه په خپله په دیکه باندې نو حزبیانو بېچارهګانو نن لار ورکه د الله د دوی هلاک او تباه کړي ابېګا یې وویلې وایي هزه وایي دا ګلبدینو چې خلکو ته جهاد وښود کنې د مونږ د بچیانو د نسلونو نومونه به رام سنګ او کرملین سنګ
مال نو قسم خدای که خود دغه خو جهاد نه کړی. جهاد خو هغه وخت مدرسې کړی، علماو کړی دا د جهاد غږ جی کړی دا، او له پانتون او له دینه مال خپلات مو ولې هغه وخت مو علما په شهادت رسول د جهاد په وخت کې مشران مو شهادت رسول. او وسمه ما غدان دا داعش سره تاسو تړونو کله، بوش سره تاسو ټلونو ک، بلیک واټر سره تاسو ک، ظهورم لکل شیطان په لغمان کې وک، او راجیک سوی دا جګړه مو نامقدسه جګړه بلله. زوی د ستروسه پورې په اروپا کې لوڅه کونه ګرځي، هغه د راجیک سو په طالب تخت تاج کوه، لیکن امریکایانو واخدر توانه چول. نو برتم بیا یو سلاتیا درجه او د تړون خبرې چې کیږي، تړون مړون نسته چا سره. او د مونږ په خلاف سه هر څوک خپل سټډیو استعمالي د کټپیس جواب په سوق باندې ورکو. لاس د اخلاص وی ایکسپایر ټوپک ماران هغه خلک چې د افغانانو ارمانونه د جهاد ارمانو باندې داري وکړل، هغه اسکله د جهاد نمائندګي نشي کولای. هغه په اصطلاح جهادي رهبران بیا وایم چې د امریکانو په غیږ کې رزق کوي، رزق خورم. دغه د دوی قومندانانو قومندان جنرال همدرد جمعه خان همدرد څوک څومره افغانان د امریکانو سره په شریک په شهادت ورسوه. د معارف وزیر وردک څوک فاروق وردک، دا وسنای د جهاد د جلال آباد والی دا حزبای نه ده. تاسو خو په هغه وخت کې غوڅ اکثریت وزارتونه د حزب د ګلبدینو او بیا په رهبر مو په جهاد کې لګیا. او دا څنګه جهاد ده؟ الته حزب مو په سنگر کې بیا درو چې مونږ روسان په زور وستلی، مونږ تړونونه نه کړی. روسانو تاسو روسان نه دی وستلی، تاسو د شمشتو په کیم کې پاپړ خرڅوه، مجاهدینو جهاد کوه، تاسو د هغه مجاهدینو په ارمانونو باندې داري وکړل. زمون مو تر کولاب او تر مسکو او تر فرانسې او تر اروپا لوڅې کونی ورسولې. لورګانې مو د امریکا سفارت ته ویوړلې، عذرونه مو کوه. مونږ داسې سوله نه غواړو، قسم په خدای چې داسې سوله چې ګلبدین کړی چې طالب مشران یې وکړي چې په همغه ورځ باندې زه ترېنه بېزاري اعلان کړم. زه مړې سترګې په کابل کې نشم ګرځېدی، زه به اوچتې سترګې ګرځم، نیغې سترګې به ګرځم. د شهیدانو له ارمانونو سره به مونږ ځو، مونږ به د دې ولد د مجاهدینو د وینو له ارمانونو سره کابل ته ځو، مونږ به له لنچرو له راکټونو سره کابل ته ځو، مړې سترګې له معاهدې سره نه ځو. زه داسې نظم چې د ما مشرانو ته دی په ډالرو باندې یو بلډینګ ونیول سي او زه له کابل مزدوره اداره ومنم، انتخاباتو ته لاړ سم. انتخاباتو کې تا خپل حیثیت ولید، 15 رایې دې ګټلې وې، تر تا شم لوګری ډېر ښه و ګلبدینه چې هغه درېدلی وای، 1000 رایې خو به یې ګټلې وې. لیکن هر وخت چې د طالب په خلاف باندې لګیا یې، د جهاد ټیکهداري د ګلبدین نه ده. نن په صفا الفاظو درته وایم، جهاد د افغانستان مظلوم ملت کړی ده، جهاد د ما او د تا پلار کړی ده، جهاد د ما او د تا مشرانو کړی ده، نه تنظیمونو. همغه وخت کې د ګوتو په شمار 2 او 3 مبینه چت دی سوریکو لک صبر نیازی ته وایه چې پرونه ډاډه کوي چې کیندل کوي وژلي وګو ته وایه هر خاين هر قدار هر مردګاو چې سر راجګي حزبيان به خپل غیږ ته نږدې کې د طالب په خلاف باندې استعمالوي. معاهده د څه شي معاهده مدر سره کړه ده. زه طالب نه يم، زه طالب نه د مایندګي نه کوم، دی عام افغان په صفات وایم ګلبدین د من قاتل ده، د ما کور ورار کړی، د ما خو صرف شهادت رسوله. شهید مولوی نصر الله منصور سره په یو موټر کې مولوی زفتو خان د ما خو سر ده، د هغه وینې زه تا ته نشم بخلی. خدای دې وکړي چې طالبان یې در بخي که نه بخي، خو دومره وخت مو نه درتلی. لیکن ته چې د طالب په خلاف باندې یو مار گیم والا راولي او په خپل سټډیو کې د طالبانو توهین پې کوي او د امارت اسلامي د مشرتوب القابونه ورکوي، بیا د دغه ایکسپایر ټوپک مار همدغسې ټکوم. دا ګلبدین چې اتانور به ورته پیغورونه ورکوي چې دخترای ته به سفارت امریکا بوردي. خبردار د موږ مشرانو پسې به خبرې نه کوي. د موږ سرې کرښې سرې دي. صفا او پوسکنده درته وایم چې تاسو د شهیدانو په ارمانونو دارې کړي دي. تا خپل زوی لکه چاکلیټ ته 14 پوښونه ورکړي داسې د ساتلی، لیکن د خلکو زمن د روسانو د ښکېلاک په وړاندې شهادتونه ورکړي دي. هغه جهاد مقدس جهاد، لیکن تا د مجاهدینو د شهیدانو د کونډو یتیمانو په ارمانونو متیازې وکړلې. ته وې چې کابل د په کنډواله بدل که، ته وې چې د موږ 6,000 چاینا ټانګ د کباړ که ګاونډي هیوادونو ته، ته وې چې د موږ 400 تیارې د کباړ کړې، ته وې چې د بالایسار ماڼۍ د په کنډواله بدل که، ته وې چې 15,000 کابلیان د شهیدان که، د تا وحشتونه وجود د منځه وړي د وجود افغانستان
شاهین صاحب لطفا مهرباني ته وې چې دا ټول بدبختۍ ته د لار هواره کړله. ته نور تنظیمونه ګرام بولي، هغوی په خپلو منطقو کې ګرامو. د ما په منطقې کې په لوګر کې حزبیان غټ اکثریت درلوده، په هر یو کیلومتر کې د پاټک اچولی، هلک د هلک ته نکاح کوه، د خلکو ناموسونه مو لوټل. طالب تا مجبوره که چې اسلحه راواخلي، طالب تا خاین مجبوره که چې په مقابل کې دې ودرېږي، له دې ملت نه د دفاع په خاطر باندې وینې توی کړي. ته وې چې جومات او مدرسه د یتیم که، ته وې د ټولو بدبختیو عامل وګرځېدلی. که ته شرعي نظام دی راوستی وای، په سید اعظمۍ د غاړه ویستلی، د دوستم په سرګروپۍ د غاړه نه ویستلی. ته وې چې له دوستم سره د ائتلاف وکړه، ته وې له داعش سره د ائتلاف وکړه، ته وې چې له ګیلام جامو سره د ائتلاف وکړه، له هزارګانو سره د ائتلاف وکړه، له مسعود سره د ائتلاف وکړه، له رباني سره د ائتلاف وکړه. د طالب په مقابل کې تر وروستۍ سلګۍ پورې ودرېدلی، لیکن له خپل منافقت او رضالت نه وانه وختلی. نور مونږ نشو کولای چې د شهیدانو په ارمانونو لوبې وکړو. یو خاین، یو قاتل، یو کوتاه طریق د ټولو بدبختیو جرړه، د ټولو بدبختیو مور جنایتونه پټ کړو. زه من حیث یو افغان نور نشم کولای چې دا وزغمم چې د یو خاین، د یو پاټکي په جرمونو باندې پرده واچوم ولو که سبا وجل کېږم. خیانت مو کړی، له جهاد سره مو خیانت کړی، د شهیدانو په وینو مو امتیازې کړي دي. دا تاسو وایي د جهاد ثمره ماته راوښیه. د روسانو د وخت د جهاد ثمره د کابل رانول شو، د کمونیزم او د سرو لښکرو ماتول، د خلکو په ناموسو د اړه اچول سو، د کمونیزم ماتول، د سرو لښکرو ماتول، هغه ظلمونه فشیرون د اسرائیلو صدر اعظم نه وکړي، تاسو وکړل. تاسو وایي چې افغانان مو په تله تلل پیسې مو ته اخیستې. تاسو وایي چې د زرداد په نوم مو سپی جوړ کړی و، له خلکو نه د خلکو ناموسونه یې داړل. تاسو وایي چې هلک مو هلک ته نکاح کوه. ورسئ د زرداد هغه کړي انټرویو خو واورئ چې هغه څه وایي. دې ته د دې ټولو جرم و جرایمو درس او تدریس چا ورکوه؟ هغه وایي چې ما د حکمتیار له خوله مې غلطه سوه، د ګلبدین بغیر اجازې ما سرګټ نه سو وهلی. دومره لوی جرمونه یې بیا څنګه کول؟ خو تا اجازه ورکړې وه. ته وې چې د علماو په سر د له وروستو نه ګزارونه کول. نور د دا سپي په سوشل میډیا کې درو تړه، له هر مایک نه چې د تا طرفداران راځي او په طالب مشرانو ګزار کوي، مونږ ته د زغملو نه ده. زه من حیث یو افغان د یو طالب خواخوږي، هغه درد چې د فدایانو د اجتهادیانو د ما په زړه کې ده، خاینانو ته دا اجازه نه ورکوم چې د مونږ په شهیدانو باندې هغه وکړي. او که دغسې ارمانونه چې د روسانو د جهاد نه وروسته پاتې سو، خدای مکه خدای مکه خدای مکه د طالب له جهاد نه وروسته پاتې کېږي. طالب د ما مشر نه ده. راسئ شخصیت پرستی مه کوئ، راسئ دین پرستی وکئ، اسلام پرستی وکئ. سبا که د امریکانو تر وتلو وروسته د 9مې لسیزې تکرار کېږي، طالب د ما مشر نه ده. که د 9مې لسیزې تکرار د امریکانو له وتلو نه خدای مکړه خدای مکړه وروسته کېږي، زه د طالب ملاتړ نه کوم. د ما مشر به د امریکانو تر څنګ ولاړ وي. د ما د طالب د تنظیم قمندانان به له امریکانو سره په چاپو کې ګرځي، زه به له طالب نه ملاتړ کوم. کله وحاشه دا کېدونکی نه ده. تر پرونه چې مجاهد و د روسانو په خلاف رهبر مې و، لیکن چې خاین سو د افغانانو په وژلو په ورانولو کې لاس و رهبر مې نه ده. غلی شئ کنې بیا مونږ څه به ووایه؟ د طالب کوم جنایت داسې ته ماته ووایه؟ طالب څه معامله کړې چې ته به د طالب حقایق ووایه؟ نور مونږ چاته اجازه نه ورکوو. په سوشل میډیا کې مم له طالبانو نه هیله او ارزو همدا ده چې خپل دښمن وپېژنئ. هغه څوک چې نه یې داعش پرېښوده، نه یې امریکایي پرېښوده، نه یې بلیک واټر پرېښوده، نه یې CIA، له هر چا سره یې تړونونه د طالب په خلاف وکړه. د اربکیانو اکثریت قمندانان د همدغوی دي. دا چې پرونې حافظان د قرآن په د خوله په مرمیو ویشتل د همدغه حزب پورې تړاو لري. زه د خپل ولایت درته خبره کوم، سلګونه اربکي قمندانان د ګلبدین پورې تړاو لري. جمعه خان همدرد څوک و؟ دا اوس د جلال آباد والي اوسنی چې ټاکل سوی ده، دا څوک ده؟ وردګ د معارف وزیر څوک و؟ لسګونه دغسې اسدالله هغه دغه بل خاینې، دا ټول د حزب قمندانانو.
خو چې مونږ د افغانیت او د اسلامیت په خاطر د دې په خاطر چې صلح ته 2 قدمه وړاندې لاړ شو، د تاسو په جرمونو خاورې اچو، د مونږ بدبختي ده، دې ته مو مجبوره کوئ نور. او دا هم درته وایم چې مستند فلم د تاسو د جنایتونو زه بیا جوړوم، چې کوم وحشتونه مو کړي، هغه خلکو چې کورونه مو وران کړي دي،